د خزینو لپاره ځانګړی رستورانت د بانوان افغان یا د افغان ښځو په نامه د رستورانت د کابل ښار په یوه څنډه کې د یوې میرمنې لخوا جوړ شوی چې کارکوونکي ټولې ښځې دي. د دغه رستورانت مسؤله سمیرا محمدي وایي 3 کاله کېږي چې دا رستورانت د ښځو لپاره جوړ کړی او مشتریان هم تر ډیره ښځې نه دي. د هغې په خبره له دې کارې موخه د داسې چاپیریال رامنځته کول دي چې افغان میرمنې په آرامه فضا کې خواړه وخوري او د زړه خواله وکړي. من خواستم یک رستوران ایجاد بکنم که هم خانم‌ها هم روی ما همکار باشه کار بکنه و هم آقایان. افغانی را داریم از قبیل آشک، منتو، سمبوسه، بولونی، یعنی خیلی غذای خمیری داریم و خوشبختانه که فعلا قابلی، کباب، شورما، برگر، یعنی مثل دیگر رستوران ها تمام غذایی که در یک رستوران موجود است انشالله که داریم. هغه وای په یاد رستورانت کې 15 نورو هغه میرمنو ته هم د کار کولو زمينه برابر کړي چې کورنۍ سرپرستان نه لري او بې وزله دي. د محمدي په خبره رستورانت کې هر ورځ پیریدونکو ته د محل ویش سره سم بیلابیل خواړه لکه بولانی، اشک، بیریانی، منتو، سمبوسی او داسې نور خواړه چمتو کیږي. خواست ما این است که ما یک نمایندگی از پول شخصی خود جور کردیم، اونا کمک ما را بکنن، همکاری بکنن تا ما بتانیم خیلی خانم‌های دیگر را دیگر نمایندگی که بر ما جور میکنن بتانیم که خود داشته باشیم. د یاد رستورانت کارکوونکي خوښ دي چې د کار کولو زمينه ورته برابر شوي. د دوی په خبره په دغه رستورانت کې له کار کولو سره ځان راحت احساسوي او هم له دې لارې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. تقریبا 3 سال میشه که اینجا آغاز کار شروع کردیم و زیاد راضی هستیم که اینجا کار میکنن. برای خانم‌ها یک زمینه مساعد شده که اینجا کار کنن. بسیار زیاد خوشحال هستم. داخل خانم‌ها میان، آردرشون، فرمایشاتشون، تمام چیزاشون هم ما دخترها آماده میکنیم و مشتریان زیادتر خوش هستن چون هم راحت بوده میتونن هم فرمایش راحت داده میتونن. دغه راز هغه میرمنې چې له خپلو کورنیو سره دغه رستورانت ته راځي دا ځای د ښځو لپاره هوسا او مناسب بولي او وایي ښځې کولی شي دلته د آرام ساه واخلي. از این مشتری رستوران هستم که آمدیم تا از اینجا غذای شامل کنم. خواست من همی است که برای هر خانما که توان کار کردن یا چی را داشته باشن میتونه رستوران باز کنن تا برای تمام خانما یک کار چی شوه آغاز شه. میرمنې د دغه رستورانت جوړول په ټولنه کې د نورو ښځینه‌وو د هڅونې او دوی ته د کاري فرصتونو برابرېدو لپاره مهم بولي او له مسؤلو ادارو څخه ښځینه‌وو ته د سوداګرۍ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنه کوي.